د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت مسؤلینو د اسلامي ارزښتونو د پالنې، میرمنو د حقوقو خوندیتوب، د قومي او ژبني دښمنیو د حل، ټولنیز عدالت د ټینګښت او د ټولنیز اخلاقي سمون لپاره د ټاکل شوې پالیسۍ پر اساس د ټولنیز سمون په موخه کړنې ترسره کړي دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت اړوند د شکایتونه اوریدلو معین شیخ صاحب صدیق الله ورسره مل پلاوي د وزارت د مقام د رهبرۍ پر اساس له اماراتي مسؤلینو، دیني عالمانو، قومي مخورو، سوداګرو، د بیلابیلو اتحادیو له غړو او ځایي اوسیدونکو سره د همغږۍ د امر بالمعروف وزارت د نوي جوړ شوي قانون د تطبیق او اورولو په موخه زابل، روزګان او نیمروز ولایتونو ته سفر وکړ. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت محتسبینو په دې ونه کې د میرمنو د حقوقو اړوند 102 بیلابیلې قضیې حل کړي دي چې په دې قضیو کې 10 د کورني تاوتریخوالي، 14 د میراث، 12 د غیر شرعي نکاحګانو، 14 د ولور، 12 د نفقې ورکړې، 9 میرمنو ته د شرعي نکاح زمینه برابر شوي او 10 میرمنو ته د طلاق او په بدو کې د ورکړې قضیې حل شوي دي. محتسبینو په ټولنه کې د قومي او ژبني تعصباتو د مخنیوي او د یووالي روحیې د پیاوړي کولو لپاره د هیواد په کچه 10 دښمنۍ او 40 وړې شخړې حل کړي دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت محتسبینو په ټولنه کې د ناوړو دودونو د مخنیوي، ټولنیز عدالت د تامین او د خرافاتو د مخنیوي په موخه 14 تنه کوډګر نیولي او د شرعي پریکړې په موخه یې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي دي. د غرض محتسبینو په بازارونو کې د سود، احتکار، ترازو کې د کموالي، د تاریخ تیره بې کیفیته موادو د خرڅلاو د مخنیوي په موخه له سوداګرو او هټیوالو سره 116 اصلاحي ناستې کړي دي. مولاي صل وسلم دائما ابدا.